د خوست ولایت په اداري کمپلیکس کې د عامه خدماتو د نوې جوړې شوې اداري ودانۍ ګټې اخیستنې مراسم. دغه اداري ودانۍ چې د کورنیو چارو وزارت د تامیناتو معاونیت د تعمیراتو لوی ریاست له لوري د نږدې 10 میلیونه 900 زره افغانیو په لګښت سره په یو پوړ کې جوړه شوې د زون په کچه به د کورنیو چارو وزارت پورې مربوط لکه بایومتریک او نور برخو کې مراجعینو ته پکې خدمات وړاندې کیږي. د دې لپاره مشرتابه پلان ونیو چې د افغانستان په زونونو کې داسې خدماتي مراکز جوړ شي چې هغه کوم مسؤلیتونه دي د وزارت داخله چې مثلا بایومتریک دی یا مثلا عدم مسؤلیت دی، همداسې نور کارونه دي چې خدمات عامه یې دننه په وزارت کې مخ ته وړي، هغه ته په مراکزو کې په ولایاتو کې په زونونو کې هغه مخ ته لاړ شي چې هیوادوال په اسانه توګه د هغې نه استفاده وکړي. په یادو مراسمو کې ولایتي مسؤلین وویل چې ولایتي اداره د خلکو په خدمت کې ده او کوښښ کوي تر څو ولسونو ته لا ډیر او غوره خدمات پر وخت سره وړاندې کړي. امید لرو چې له دغه پروژې لارې د خوست ولسونو ته ښه خدمتونه وړاندې کړو او د دوی د خدمتونو لپاره دلته ښه مهربانه مسلکی او کاری پرسونل وګمارو. دا د پرمختګ فایل نه ده او دا به د پرمختګ فایل نه وي. انشاءالله امید لرو چې نور پرمختګونه به هم حل راولي. د عامه خدماتو مسؤلینو او کارکونکو په وینا د یاد معیاري ودانۍ په جوړېدو سره به له دې وروسته وکولای شي چې د هیوادوالو کارونه او خپل خدمات لا غوره او پر وخت سره ترسره کړي. مخکې به د خلک به وزارت ته تلل او ډېر مشکل به ځکه ولته ډېر رش و که نه، او اوس الحمدلله دا مدیریت جوړ شو، د خلکو چارې به ډېر په اسانتیا سره سرته رسېږي. پاسپورټو تصګیرې او مطلب د وظیفو مکمل پورې نه دوی ته کېږي. د یادولو ده چې د کورنیو چارو وزارت د تاسیساتو ریاست مسؤلینو زیاته کړه له دې وړاندې په بلخ او کندهار کې د ورته د عامه خدماتو ودانۍ جوړې کړي او پلان کې لري تر څو هرات او ننګرهار کې هم د ورته ودانۍ جوړې کړي تر څو هیوادوال له نږدې څخه خپل اداري ستونزې پکې حل کړي.